د اسلام کلا پوله د ایران او افغانستان ترمنځ صفري نقطه د راستنه سوو مهاجرینو لومړی تمځای. هغه ځای چې د پولې بلې غاړې ته د افغان مهاجرینو د دردونو او کړاوونو کوربه دی. افغان مهاجرین له کلونو ستړي کار د بېرحمۍ تر سیوري لاندې ژوند او پرله پسې تبعیضونو زغملو وروسته بالاخره په تر ټولو بېرحمانه توګه له ایرانه ایستل کیږي. دوی نه د انسان په توګه بلکې د یو بې ځایه بار په څیر له هغو کورونو څخه ایستل کیږي چې د افغانانو په خولو جوړ شوي دي. د اوروج څېړنیزه او خپرندویه اداره به په دې راپور کې ټول موضوعات په رښتینې توګه او پر سرچینو او اسنادو ولاړ خپاره کړي. په پوله کې د نارینه، ښځو او ماشومانو اوږدې کرښې لیدل کیږي. په خاورو ککړو جامو سره، ستړو سترګو او په درد، سپکاوي او بې برخلیکي پیچلو څېرو سره د ځینو په سترګو کې اوښکې وچې سوي او د نورو په سترګو کې پټې چیغې موجود دي چې په ژبې د ویلو مجال نه لري. ځینې ایران دي له هغو سرتیرو څخه چې په سپکاوي او چیغو دوی د پولې په لور چلوي. داسې ماشومان شته چې ژاړي، ورک سوي دي یا د خپلو میندو لاسونه یې نیولي، له هغه څه څخه ویریږي چې نه پرې پوهیږي. هیڅ د خدای پامانۍ نسته، هیڅ فرصت نسته چې خپل بکسونه وتړي، خپلې پیسې واخلي یا حتی د خدای پامانۍ وکړي. یوازې ایستل کیږي په ستړو څېرو له زخمونو ډکو زړونو او ناڅرګند راتلونکي سره. ایران تا مرز دو قرآن ما رو لوچ کرده آمده دیگه. هر کجا دیگه کرده پول گرفته، پول شهرداری از ما گرفته، کرای موتر اگر بردو گرفته، اگر از خودشان ارزان میگرفت از ما 600-700 تومان بالاتر میگرفت. میگفت افغانیه، نانم برای من مقصد قیمت بیشتر میداد برای من که اینا افغانیه، سودای دکانشان همشان برای ما 2 برابر میداد. چی اینا افغانی اتباع خارجیه، چی هم مذهبی هم زبانی هم هیچ چیز در نظر نداشت غیر از چاپیته میخورد دیگه هیچی. داسې چې لیدل کیږي یوازې سپکاوی او تحقیر د کار پای نه دی. ایران حتی هیواد ته راستنېدل هم د مهاجرینو لپاره سخت او ستونزمن کړی دی. د لارې په اوږدو کې د دولت او ایراني سوداګرو لخوا اخاذي او رشوت اخیستنه د مهاجرینو لپاره راستنېدنه سخته کړې ده. داسې راستنېدنه چې د مهاجرینو وروستۍ پیسې هم د مختلفو پلمو په تور ترې اخیستل کیږي. پول ما را خوردن. بعد از سمت ترمینال که ما برگه داشتیم قانونی 3 برابر پول اتوبوس حساب کردن. اینا بازخواست نبود، پلیس را بد برخورد میکردن. پلیس را از تایبات تا قسمت همین اسلام قلعه نفر 1 میلیون باج گرفتن یا و در همین عرصه هم تو اردوگاه دو قانون هم خیلی یک رویه بدی کردن اینا. یعنی هم پول میگرفت، هم نه غذا دادن نه آب دادن و همین 2-3 برابر هزینه رو بالا کردن که تا همین الان 80 میلیون فقط از تهران تا همینجا ما خرج کردیم. د راستنېدونکو مهاجرینو په منځ کې مېرمنې هم ترخې خاطرې لري. هغه څه چې دوی وایي د هغه ګاونډي د بېرحمۍ روایت دی چې نه یې د ژبې، نه دین او نه مشترک مذهب درناوی ساتلی دی. تبعیض او ظلم او حتی په ځینو مواردو کې د مهاجرینو قضایي موضوعاتو ته نه رسیدګي هم هغه موارد دي چې راستنېدونکي ورته اشاره کوي. نه اصلا همچین چیزی نیست و اونا فقط ما رو به
به چشم بدی میبینن. اینکه ما اونا رو فکر میکنیم همسایه ایمان و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خوب رفتار کنیم، اونا نه، اونا حتی مردم نجات پرستی هم واقعا. حتی اگه خودتون شنیده باشین چند تا از جوانای ما اونجا کشته شدن و حتی اونا رو هم پیگیری نکردن. مثلا اون دختره که کشته شد بعد از چند هفته پیداش کردن. اونا اگه میخواستن میتونن سر چند روز پیدا کنن، ولی به خاطر اینکه اتباع بوده این کارو نکردن و هیچ تلاشی واسه اونجا انجام نمیدن. در راستنیدونکو مهاجرینو په منځ کې د ظلم او بېرحمۍ مختلفې کیسې شتون لري. په مهمو مواردو کې په ایران کې د ځوانانو په نشهیي توکو اخته کېدل او د کار مشرانو لخوا دوی ته د کاري ساعتونو زیاتولو لپاره د تریاکو په څیر د نشهیي توکو کارولو ته مجبورول په پراخه کچه لیدل کیږي. ما خودم که معتاد شدم، یک نفر کار میکردم، قدش رشتی بود، پرداختکاری کار میکردم اون زمان. میگفت بیا یک دود بزن، دودت بزن، یک دود دمت کشیدم تا که معتاد شدم دیگه مفت ما ندادن. تشویق به مواد مخدر میشن یا تشویق به کارهای دیگه میشن که خلاصه اینو بگم پول نتونن بیارن دیگه. اینو بگم بیادت بده. شاید هم سیاست کشوری باشه. همش این زیر دست صاحبکاره. ما یک کارخونه کار می‌کردیم، صاحبکارمون برای شاپکاری کار می‌کردیم. صاحبکار به ما میگفت برید تریاک بخورید که خوابتون نبره. همین بچهای خودمون تو کارخونه شیشه 4-5 نفر اون معتاد شد، تریاکی شده بود. بعد من به خاطر همون از اون کار زدم بیرون. دستم هم الان اینجوری شده. دیگه همین دیگه. این زیر سر صاحبکارا فشار میاره. ایرانی‌ها این کارو با افغانی‌ها میکنن. وگرنه افغانی‌ها ما این کار نمیکنن. گولشون میزنن. په ایران کې افغان مهاجرین نه یوازې د تبعیض او سپکاوي سره مخ دي بلکې د دوی لومړني حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. ډیری د کور خاوندان د ګرو سوو کورونو د ګرو پیسې بیرته ورکولو څخه ډډه کوي او مهاجرین بې پناه او بې دفاع حتی د شکایت کولو جرأت هم نه لري. افغان کارګران په میاشتو بې معاشه کار کوي او غږ یې چاته نه رسیږي. دوی په ستړو څیرو، ماتو زړونو او خالی لاسونو وطن ته راستنیږي. طور دیگه در جهان نیست. با خدا قسم اسرائیل میگن کفر است، کافر است. اسرائیل از اینا کده بهتر است، اسرائیل از اینا کده خوبتر است، اینا از اسرائیل هم کده بد است. با ما خیلی رویه های بده شده، پولای ما را خوردن، فاش میدادن به ما، بچه های ما را در مدرسه اذیت و آزار میکردن. دیگه خیلی از دست اینا ناراحت هستیم. اینا چطوری مردم هستن دوری دنیا زندگی میکنن؟ ایران همیشه از کلتور و فرهنگ و انسانیت گپ میزدن. اصلا نام مسلمانی دین مذهب بگیرید کتک میزنند، زیر پای میزنند. له ایران څخه د افغان مهاجرینو پراخه او بیرویه ایستل یوازې یو انساني بحران نه دی بلکې جدي اقتصادي پایلې هم لري. زرګونه افغانان چې کلونه یې په سختو کم معاشه او کله ناکله خطرناکو کارونو کې بوخت وه له فابریکو او کروندو څخه نیولي تر ساختماني چارو، ترانسپورت، ښاري خدماتو او پاکولو پورې ناڅاپه لیرې سول. دا تشه اوس ځان ښیي. په ایران کې ډیری فابریکې او تولیدي ورکشاپونه د کاري ځواک د نشتوالي له امله د ظرفیت له سخت کمښت یا حتی بشپړ بندېدو سره مخ سوي دي. د دې کارونو خاوندان وایي چې ایراني کارګر حاضر نه دي چې په سختو شرایطو او ټیټ معاش سره هغه کارونه وکړي چې افغانانو کلونه بی دعوا سره کړي. دوستان عزیز، اینایی که اخراج میکنین، شما اونی که وای میسته صف نون میگیره اونو میبینی ولی این کارشون رو نمیبینی. ببین این نخود چینی، لوبیا چینی، عدس چینی، خیار چینی، گوجه چینی به هیچ عنوان کار ایرانی نیست. ببین اینا ساعت 5:30 صبح میان مور و ملخ میشن، اینا رو جمع میکنه و شما توجه بکن اگه همینایی که شما اخراج میکنی نباشه، همینا کیلو 500,000 تومان هم تو نخود رو نمیتونی گیر بیاری چون پیدا نمیشه.
دا بحران نه یوازې پر تولید بلکې د توکو پر نرخونو بیکاري او حتی د ایرانی متخصص ځواک پر معکوس مهاجرت اغیز کړی دی د مهاجرینو ایستل د دې پر ځای چې د ټولنې په ګټه وي اوس د ایران پر اقتصاد یو پټ زخم بدل سوی مهاجر مجرم نه دی هغه یو مرغه ده چې الوتلې او بیا کور ته راغلې ده